أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. مخکی آیاتونو کې الله تعالی د مشرکانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ضد او ناړامي او داغي خبره نه اوریدل او غور او فکر په نه کول د دې څو وجوهات ذکر کړه. الله وی آیا دوی ته د خپل عقلونه په دې باندې امر کوي او که دوی داسې وایي چې دا قران د ځانه درا جوړ کړی دی نو که داسې وي دوی دې هم داسې یو کتاب راوړي. آیا دوی خالق نه لري بغیر د خالق نه پیدا شوي که نه خپله د ځان خالقان دي چې په سر باندې بل خدای نه مني او که نه دوی ځمکې او اسمانونه پیدا کړي. آیا دوی چې دا نبی علیہ السلام نه مني وایي چې د ده په ځای به بل څوک پیغمبر وي د الله خزانې د نبوت د دوی سره دي یا دا د هغې خزانو نگهبانان دي. آیا دوی اسمان لاندې در پای ایښې د ملایکو سره په خپله خبرې کړي چې دا پیغمبر نه مني؟ نو دا ټول پوښتنې دوی ته راجع وي چې دې کې خو یو هم صحیح نه ده، دا یو کمال هم په دوی کې نشته. آیا دا پیغمبر د دوی نه مزدوري غواړي په دې دعوت باندې پیسې غواړي چې په دوی پیټی دی او بوج دی خبره نه مني؟ او که نه دوی سره علم غیب دی الله وله ویلي چې بس تاسې کامیاب یې د دې پیغمبر خبره مه منئ. اوس الله پاک وایي آیا د الله نه بغیر د دوی بل اله شته چې ګنې دی الله ته نه دي محتاج او د الله غوندې یو بل قوت والا خدای دی او دوی د هغې بندګان دي ګنې؟ ام لهم اله غیر الله، آیا شته دی دې کافرانو ته یو اله ما سوا د الله نه؟ نه نشته بل اله خو نشته په دې عالم کې. ځکه که په عالم کې یو بل اله هم راشي نو بیا به فساد واقع شي. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. الله وایي که زما غوندې بل زورور خدای په دې عالم کې پیدا شي بالفرض محال نو بیا خو به نظام فاسد شي. لکه یو ملک کې چې دوه باچیانې او دواړه یو وایي دا کو بل دا نو هغه ملک ګډوډ او فاسد د افغانستان غوندې. اوس دې وطن کې دوه رئیس جمهوران دي په یو ځای کې په یو ورځ دواړو قسمونه اخیسته موږ رادونه اورېدله نو دا ملک ولې نه جوړېږي؟ خو دلته باچیان ډېر دي که نه؟ نو الله وایي دغسې که چېرته ځمکې او اسمانونو کې ما نه بغیر بل خدای وی نو دا نظام به درهم برهم شوی وی. دا نظام به داسې صحیح نه وی روان لکه چې دا روان دی. یو خدای به ویل چې هوا راله ګوم بل به ویل نه منم در سره، یو به ویل زلزله کو بل به ویل نه کو، نو لانجې به جوړې وی. دا یو اله دی چې په خپله خوښه باندې څه کوي او که نه کوي څوک یې مخې والا نشته. ام لهم اله، آیا ګنې دې مشرکانو لره بل یو اله دی غیر الله غیر د الله نه؟ سبحان الله پاکی د الله لره عما یشرکون د هغه څه نه چې دوی ورسره شریکوي. دوی چې الله سره کوم الهه باطله شریکوي بوتان یا نور شی هغې نه الله پاک دی او منزه دی. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، الله وایي دا دومره ناړامۍ کې ورپرېوتې دي چې الله نه عذاب غواړي چې الله عذاب را نازل کړه. او تسقط السماء کما زعمت، مخکې تیر شوی، او تسقط السماء کما زعمت علینا، او یا په موږ باندې اسمان را نازل که ته چېرته پیغمبري. الله وایي که اسمان نه پې عذاب هم راشي بیا به هم دوی نه مني او دا به وایي چې دا د ورځې یوه ټوکړه ده. لکه د شعیب علیه السلام قوم باندې چې عذاب راغی اول وچکالي وه قادسالي وه، ډېرې ورځې ډېرې میاشتې قادسالي وه او د تندې نه یې څاروي هم هلاکېده او فصلونه او انسانان.
نو الله په یو ښایسته ورځ راوړه. دوی ورمنډې کې ویل هذا عارض ممطرنا، دا د ورځ راله په موږ به اوس باران وورئ. شعیب علیه السلام ورته ویل دا ورځ نه ده، بل هو ما استعجلتم به، دا هغه عذاب دی چې تاسو الله نه غوښتې. ورځ چې رانږدې کېده او سره کېده ټکه سره شوه، الله پې د اور باران وورو په هغه ځای باندې چې کوم ځای کې دوی واقع وو په مدین کې. مدین باندې د اور باران الله وورو. نو الله وایي که دوی باندې ورځ عذاب راشي و ان یرو که چېرې وګوري دا مشرکان کسفا یوه ټوکړه د اسمان نه د عذاب ساقطا چې راغورځېدونکې ده په دوی باندې، یقولو دوی به وایي سحاب مرکوم، دا ورځ د یو د بل د پاسه. فذرهم نو پرېږده دوی پیغمبره، دوی آخرت ته پرېږده هغه ورځې ته چې دوی به ورسره مخامخ شي. فذرهم نو پرېږده دا مشرکان حتی تر دې پورې یلاقو چې دوی مخامخ شي یومهم الذي د هغه ورځې سره فیه یصعقون چې په هغې ورځ کې به ټول بېخوده شي د ډېر غم نه. داسې غم به یې چې هر سړی به د بېخودۍ نه راغورځېږي، لکه سړی چې ښار کې بعضې ګرمۍ کې یو سړی بېخوده شي خلک پرې راټول شي، نو قیامت کې به یو هلته غورځېږي بل دلته. یصعقون ټول به بېخودی او داسې به یې لکه نشی چې کړي. وتر الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب الله شدید. په صورت حج کې الله وایي ته به دا خلک ګورې لکه نیشه او پوډرې چې والي، هلته غورځېږه او دلته غورځېږه. الله وایي حقیقت کې به دوی نیشه نه، خو د الله عذاب به ډېر سخت دی. نو پرېږده دوی هغه ورځې ته چې دوی مخامخ شي الذي فیه یصعقون، هغه ورځ چې دوی به پکې بېخوده شي او هلاک به شي. یوما الله وایي دا داسې ورځ ده لا یغني عنهم چې دفع به نه کړي د دوی نه کیدهم د دوی دا چلونه. دوی له خو ډېر چلونه ورځي دنیا کې، دا خو ډېر چلولین او چالاکه دي، خو دا چلونه به آخرت کې تی عذاب دفع نه کړي. لا یغني عنهم چې دفع به نه کړي د دوی نه کیدهم د دوی دا دسیسي او فراډونه او چلونه شیئا یوه ذره عذاب. دا تمام دسیسي او تمام فراډونه او ګیمونه او چلونه که په کار واچوي الله وایي یو ذره عذاب به هم ترې دفع نه کړي. دا لا یغني عنهم کیدهم چې دفع به نه کړي د دوی نه د دوی دا چل ول شیئا یوه حصه د عذاب. ولا هم ینصرون او نه به د چا د خوا نه د دوی سره کومک کېږي. داسې څوک به نه چې دوی سره کومک وکړي او مرسته وکړي، ځکه چې د الله په درک کې خو لوی مقرب خلک پیغمبرانو نه نور نشته که نه. انبیاء علیهم السلام لوی خلک دي، کفارو سره پیغمبران هم کومک نشي کولی، قیامت کې شفاعت یې نشي کولی. د شفاعت پکې خو د مسلمانانو بکې د کافرو شفاعت بند دی. او بل ځای کې راځي ولا شفیع یطاع، نه به داسې شفیع وي د دوی دپاره چې خبرې ومنل شي. شفیع به وي، شفاعتونه به یې بعضې پیغمبران شروع کړي د خپلوانو، خو یطاع خبره به یې نه منل کېږي. دلته نفي د قید راغلی، زموږ مفسرین لیکلي نفي د مقید نه ده. دا نه نفي د شفاعت نه ده بلکې نفي د اطاعت ته. شفاعت به بعضې خلک کوشش وکړي چې وایي کمه خو یطاع به نه منل کېږي به نه. لکه ابراهیم خلیل الله به د خپل پلار شفاعت کې کوشش شروع کړي خو څه فایده به ورنه کړي ورته، ځکه پلار یې کافر و اعذر. مشکات شریف کې دا حدیث دی چې په مخه به ورته ورشي او تک تور به په بد حالت به ابراهیم علیه السلام چې وګوري خوشحاله به شي، پلار به خوشحاله شي چې ولا دا زوی خو مې دنیا کې راته څه خبرې کولې. وایي به ته ابراهیم نه یې؟ هغه ورته ولې نه؟ وایي زه خو الله په عذاب کې راګیر کړی ما، تباه یم او د خدای په ګرفت کې راغلم، خلاص مې که. ابراهیم علیه السلام ورته هغه تقریر شروع کړي چې ما ته دنیا کې نه ویلي چې یا ابت لا تعبد شیطان. صورت مریم کې هغه تقریر ولا کړی ای پلاره د شیطان مه منه، ان الشیطان کان للرحمن عصویا. او یا ابت او ای پلاره اتبعنی اهدک صراطا سویا، ما پسې را روان شه چې سمه لار درته وښیم. دا مې درته نه ویلي؟ وایي به دا ټول دې ویلي خو زه نه پوهېدم، جاهل وم، اوس پوه شوم، اوس مې الله نه خلاص که هغه خبرې پرېږده. نو چونکې پلار دی او دا زوی دی، نو ابراهیم علیه السلام به الله ته په زاری شي چې یا الله دا تا ما سره وعده کړې وه په دنیا کې چې زه به تا نه رسوا کوم. ما درته سوال کړی چې ولا تخزني یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون. یا الله ما مه رسوا کوه په ورځ د قیامت، تا ویلي خو نه به دې رسوا کوم. نو یا الله دا پلار مې اوس جهنم ته روان دی. نو الله پاک ډایرک ورله ووایي چې نه دا کافر دی،
دا نه بخم نو ابراهیم علیه السلام به زړه کې خفه شي، الله خو پیغمبر هم نه خفه کوي. نو الله رب العزت په ورسره یو طریقه وکړي، حدیث مبارک کې دا نبی علیه السلام بیان کړي. الله به ابراهیم علیه السلام په خبرو کې او هلته به د ازر نه به تیشی جوړ کړي. حدیث کې داسې راځي فاذا هو بذیخ متلطخ. زیخ عربي کې کوږ ته وایي، کوږ یو حیوان دی، یو زناور دی، کوږ نیغ رواني. د ازر نه به الله کوږ جوړ کړي، کوږ او داسې کوږ به متلطخ چې په خټو کې به لړلې پړلې لکه هغه ګلم په مخ هغه لارو کې ویاڼۍ کې چې تیشه وغورځېږي او راجګ شي. ابراهیم خلیل الله ته به رانږدې کېږي نو هغې خو به سپینه د جنت جوړه اغوستې، ځکه حدیث کې راځي چې اول د جنت سپینه جوړه به الله ابراهیم علیه السلام ته واغوندي. نو دا چې وګوري چې کوږ دی، ما دا خټې ما پورې کوي، دنه به د پلار قصه الله ایره کړي چې زما پلار او دلته ولاړ او ازر دا به الله بالکل د تصور نه وباسي. بس وایي به چې کوږ دی ته نه به لرې خبیثه پلیته، بس دیکه به ورته ورکړي او غړس دوزخ ته به یې ور وغورځوي. الله کریم به ورسره داسې کار وکړي نو نه به ابراهیم علیه السلام خفه شي او نه به د ازر شفاعت ومنل شي، ځکه د کافر شفاعت څوک نشي کولی. د مسلمانانو به کوي، ابراهیم علیه السلام کېدی شي زمونږ او ستاسو شفاعت هم وکړي، ځکه الحمدلله مسلمانان یو. شهیدان به یې کوي، حافظان د قرآن به شفاعت کوي، حاجین به یې کوي. حدیث کې راځي چې چا حج کړی هغه به هم شفاعت کوي. علما به یې کوي، نیکان او دارنګې نور صالحین او نیکان د الله اولیا. ملایکې به یې کوي، خو د مسلمانانو ګناهګارانو چې چا ګناه کړي، مسلمان دی او ګناه ترې شوی الله راګیر کړی، د هغې شفاعت. د کافر دپاره څوک شفیع نشته، نو چې ابراهیم علیه السلام یې نشي کولی بل به یې څوک وکړي. الله ځکه دلته داسې وایي ولا هم ینصرون، او نه به د دې کافرانو سره د چا د خوا نه کومک کېدی شي، هېڅوک به د دوی کومک نشي کولی. وان للذین ظلموا، او یقینا هغه کسانو دپاره چې ظالمان دي او کافران دي، عذابا دون ذلک، عذاب دی د دې نه بغیر نورم، د دوزخ د عذاب نه، یعنی د دنیا عذاب. لکه فرعون چې الله په دریب باندې ورومنډو بحر قلزم کې غرق، او عادین او سمودینو باندې تیزه تنده سیلۍ راوړله او تیږې پې وورولې. الله وایي د دوزخ نه بغیر بل عذاب هم دوی ته شته د دنیا، دون ذلک. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثره کافران چې دي نه پوهېږي. واصبر لحکم ربک، نبی علیہ السلام ته چې دا دومره خبرې کېدې د کفارو د خوا نه، نو طبعا د انسان سینه را تنګه شي او خفه شي چې او قوم کې ته اوسېږې او ستا خلک خبره نه مني او چټیت درته وایي. نو الله پاک نبی علیہ السلام ته تسلي ورکوي، وایي صبر کوه د الله فیصلې ته. واصبر، او صبر کوه پیغمبر لحکم ربک د الله فیصلې ته. فانک باعیننا، بېشکه ته زمونږ د نظر لاندې. اعین خو سترګو ته وایي، ته زمونږ د سترګو لاندې. الله وایي زما د نظر لاندې، د نظارت لاندې ما نه پټ نه، زه دا ټول ګورم او ضرر څوک نشي در رسولی. پیغمبر ذمواري الله کړې وه، والله یعصمک من الناس، ځکه چا شهید هم نه کړلی شو، هغه باندې الله پاک دا د خلقو گزار او مرګ دا بند کړی و. نو الله ورته وایي ته زمونږ د نظر لاندې، نو صبر کوه. او دویم دا وسبح بحمد ربک، او د الله پاکي بیانوه سره د الله د حمد نه، یعنی سبحان الله وایه والحمدلله وایه، ځکه په تسبیح سره د انسان زړه ته یو قسم قوت حاصلیږي. څوک چې په سخت مشکل کې راګیر شي، علما لیکي تسبیح او حمد دې ډېر زیات وایي او مونځ دې کوي. واستعینوا بالصبر والصلاح، هلته هم الله ورته وایي چې په صبر او په مانځه باندې اعانت وغواړه، دلته ورته وایي صبر هم کوه. وسبح بحمد ربک، او پاکی بیانوه سره د ثنا د رب خپل نه. حین تقومو، کله چې ته ودرېږې، کله چې ودرېږې. دې کې د مفسرینو ګڼ اقوال دي، یا دا معنا چې کله منزله ودرېږې، تهجد ته تقومو چې را پاڅېږې د خوب نه او تهجدو ته پاڅېږې، نو په دې وخت کې تسبیح وایه. نبی علیہ السلام مبارک به چې تهجد له را پاڅېدلو مخکې د تهجدو نه به یې دا دعاګانې کولې. احادیثو کې شته، مشکات شریف او صحیح ستو کې. او دس ته به ورغې، لوټه به یې راواغېستله او بیا به یې دا دعا وکړله: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، لا حول ولا قوة الا بالله، رب اغفر لي.
دا دعا به یې کوله د تهجد نه مخکې. او بیا مبارک وفرمیل دا دعا چې څوک وکړي او دې پسې چې هره دعا وغواړي انشاءالله چې الله به یې قبلوي هغه سوال. او نبی علیہ السلام به چې تهجد ته پاڅېدو دا دعا به یې کوله: اللهم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل علیهم السلام فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده. ای الله چې ته د جبرائیل او د میکائیل او د اسرافیل خدای د دې لویو ملایکو او د اسمانونو او د ځمکو خالق او پیدا کوونکی او په ښکاره او په پټو باندې پوهې. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون. یا الله د قیامت په ورځ به د ټولو انسانانو منځ کې ته فیصله کې. نو اهدنی لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. یا الله چې کوم اختلافي مسایل دي د انسانانو منځ کې هغې کې مال هغه سمه لاره وښیه چې کومه تاله درغلې د هغې هدایت راته وکړه. بېشکه ته هدایت کوونکې. دا دعا به نبی علیه السلام د تهجد وخت کې کوله. نو الله پاک ورته وایي چې د الله تسبیح هم بیان که، پاکي هم بیان که. حین تقومو کله چې ته پاڅېږې د شپې تهجدو ته نو مخکې نه دا وایه. بیا به یې وویله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اکبر الله اکبر. او دا به یې ویل. بیا به یې اودس وکړو او بیا به یې تهجد وکړو. ډېر وظایف په تهجدو کې د الله د پیغمبر نه نقل دي. او ځینې مفسرین وایي حین تقومو چې ته ودرېږې دا معنا چې ودرېږې یعنی چې مجلس نه پاڅېږي، مجلس کې خبرې وشي بیا سړی جګېږي او مجلس ختمیږي نو دې وخت کې د الله تسبیح ووایه او د الله پاکي بیان که. دې کې دا فایده ده چې د مجلس کې که چېرته بې ځایه خبره چا نه شوي هغه الله معاف کوي. د مجلس دعا حدیث مبارک کې دا راغلی ده. نبی علیہ السلام وایي چې څوک یو مجلس وکړي، یو څو کسان کښېني، د مجلس زمونږ او ستاسې مجالس اکثره غیبت پکې وشي یا دروغ وویل شي یا خندا بې ځایه وشي، دا ټول الله په دې باندې رانیول کوي قیامت کې به. نو چې کله مجلس ختم شي او دا دعا سړی ووایي سبحانک اللهم وبحمدک واشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک، نو دې مجلس کې چې څومره ګناه چا نه شوي هغه ټول ورته الله معاف کوي. نو الله ورته وایي کله چې ته پاڅېږې د مجلس نه دا دعا وایه. حین تقومو دا دوه معناګانې شوي. پاکي بیانوه د الله پاک سره د حمد نه، سره د حمد د رب نه. حین تقومو کله چې ته پاڅېږې. ومن اللیل فسبحه او د شپې په څه حصه کې هم د الله پاکي بیانوه. د شپې په څه حصه کې دا مطلب دی چې د شپې تهجد کوه او قیام اللیل کوه، عبادت کوه. یا د ماسخوتن او د ماښام مونځ ته مراد دی چې په جمع باندې کوه. دا درې وختونه ډېر مهم دي عزتمندو په عبادت کې چې یو د صبحی وخت دی او یو د مازدیګر وخت دی او یو د شپې څه حصه ده. نبی علیہ الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې په تاسې باندې لازم دي چې د سبا او مازدیګر په حصه کې په عبادت کې برخه والی و شیء من الدلجة او په یو حصه د تیارې کې چې تهجد دي. د مازدیګر جمع نه وروسته عبادت او تسبیحات. مونځ خو دې وخت کې نشته خو تسبیحات چې سړی ووایي یا وظیفه وکړي یا تلاوت وکړي. او د صبحی جمع نه وروسته اشراقه پورې تسبیحات او تهجدو کې حصه اخیستل دا د جنتیانو او د نیکانو خلقو وظیفه ده. ومن اللیل وسبح بحمد ربک حین تقومو. ومن اللیل یو د شپې په څه حصه کې هم د الله عبادت کوه. تهجد ته مراد دی د دې نه. تهجد دا ډېر اوچت عبادت دی، دا مه پرېږدئ. او روژه کې خو بیخي مه پرېږدئ ځکه چې پیشنمي له تیار پاڅېدلی او بیا هم تاسې یو 5-6 رکاته نه شئ کولی یا 8 رکات یا 4، نو دا کمزورتیا ده، دا خامخا کوئ. او بوزه کې هم دا د ځان عادت وګرځوئ. ځان نه بیخي داسې ناراسته او لټان مه جوړوئ چې ټوله شپه پروت یې او په ځان باندې نه خبر او سار را پاڅېږي سترګې مږې جمع هم در نه تلي. اکثره ځوانانو نه صبحی جمع هم تلي، جمع خو پرېږده مونځ هم اکثره نه کوي، را پاڅېږي. نو دا ډېر غفلت دی. تهجد باید سړی څه حصه کې وکړي. و ادبار النجوم ومن اللیل فسبحه او د شپې په څه حصه کې هم د الله عبادت وکوه. ادبار النجوم او وروسته د شا کولو د ستورو نه چې ستوري شا کي. څه مطلب و ادبار النجوم؟ صبحی کې دا ستوري شا کي نور ختمیږي او دغه وخت کې هم عبادت وکړه. علماو لیکلي دې نه مراد هغه د صبحی جمع ده. صبحی وخت کې ستوري نه وي چې مونځ کې لږ چې ناوخته یې سړی کوي، ستورو نوره شا کړي ختم شوي. نو د صبحی مونځ په جمع باندې کول نبی علیہ الصلاۃ والسلام مبارک ته الله په خصوصیت سره دا فرمایي.
دې آیاتونو نه دا معلومه شوه چې نبی علیه السلام د کفارو سره په ډېر سخت کشمکش کې واقع و او دا ډېر سرتنبه کافرانو سره یې مخه وه چې هغه د جاهلیت سردارانو ابو جهل او دارنګې عتبه او شیبه چې یو قسم خبره پې نه چلېده دې ظالمانو جاهلانو باندې نو الله ورته وایي یو خو صبر کوه او بله دا چې تسبیحات ډېر وایه او حمد وایه او منځونه کوه نو په عبادت سره او کثرت تلاوت سره او تسبیحاتو سره د انسان غم سپکېږي پیټ یې پې کمیږي دا واقعیت دی چې کله چا باندې غم راشي الله ته د توجه کې دې سره ذهني سکون هم راځي باور وکئ کافران هم دا خبره مني ما پاکستان کې چې زوم ما بالته دا مجلې کتې ما یو طبي مجله لیده د ډاکټرانو هلته پکې لوی مضمون یې راغستی و هغې کې لیکلي چې د لندن نه څه ډاکټران راغلي و پاکستان نه د پاکستان ډاکټران هلته ډېر اوچت ډاکټر و ډاکټر خالد مفتی د اعصابو اوچت ډاکټر و په ټول پاکستان کې نو هغه سره یو 50 کسه د لندن او د امریکا ډاکټران راغلي و انګریزان او ویل په دې خبره باندې ریسرچ کوي ریسرچ تجربې چې دا د ذهن پریشانی او د زړه دا بعضې وخت سړی مضطرب حالت کې خفګان مشکل کې دا په څه باندې اسانه کېږي نو هلته تجربې کولې پاکستاني ډاکټران هم ورسره وو ما هغه ټول مضمون مطالعه په اردو کې هغه مضمون لیکلی و اوږد مضمون نو دا قسمه قسم دوایان او نشهیي مواد او بعضې خلک دې شي دپاره پینونه خوري او بل شی کې او بل شی کې چې دا غم غلط کړي باور وکړه اخر کې لیکلي و چې دغه انګریزان ډاکټران د پاکستاني ډاکټرانو سره یو ځای هغوی خو تجربې کوي که نه انګریزان خو ډېر حرامین دي هر شي باندې تجربه کوي په عبادات هم نو څه د پیرانو ځایونو له ورغلي و پیر سباک صاحب ته او څه نور داسې دربارونو ته چې ته راځئ هلته ناستو هغه وظایف او هغه تلاوتونه چې هلته 4 ساعته د قران د تلاوت شرنګارې او تلاوتونه یې لیکلي وي چې هغوی هم دې ته قانع شو چې دغه ځایونه د سکون ځایونه دي دلته موږ له دا تجربه وشوه چې ذهني ډپریشن ختم شو او دې ځای کې زړه ته یو قسم راحت غوندې میلاو شو نور ایمان خو نه راوړي خو یعنې دې ته چې هغوی بیا تجربې وکړي او طبي وسایل یې په کار واچوله ویل د عبادت سره د انسان هغه غم او هغه سوچ سپکېږي ویل دې ځای کې موږ ته سکون میلاو شو هغه ډاکټران هم دې ته قایله شوي او ما سره خپله ډاکټران ډېر رسالې دي چې کوم کافر ډاکټران دي د نفسیات او هغې ته ماهر نفسیات وایي ما سره د هغوی رسالې دي او د هغوی نومونه وکسونه هم پې باندې شته هغوی هم دې ته قایله شوي چې او په عبادت د رب باندې د انسان زړه او ذهن ته سکون میلاویږي خفګان په دې سره کمیږي ذهني آرامتیا میلاویږي نو اگر چلته لیکلي چې موږ دا شی نه منو خو چې حقیقت ته نظر وکړي نو دا خبره ده او دې ته مخکیني چې کوم فلاسفه او فیثاغورس او افلاطون وغیره د هغې حکمت ما مطالعه کړی هغې کې لیکلي چې د الله وحدانیت او د الله یووالی او هغې له تسلیمېدل دا د روح غذا ده په دې باندې د انسان روح خوشحاله کېږي دا هغوی منلې و اگر چې کافرو سره د کفر نه نو ځکه نبی علیه السلام ته الله وایي چې د دوی د مشکلاتو سره چې تاله متوجه دي ته د الله تسبیح وایه او د الله حمد کوه او مونځ کوه او مسلمانانو ته الله پاک ویلي واستعینو بالصبر والصلاح تاسو استعانت وغواړئ په صبر او په مانځه باندې په مونځ باندې سړي رابطه د الله سره شي نو الله یې زړه مضبوطوي او ذهني تقویت ورته ورکوي او ومن اللیل فسبحه او په تهجدو کې خو ډېر اوچت اثر دی په تهجدو کې د دې چې یاره دا سړی د جهنم د اور نه خلاصوي او جنت ته به ځي ځکه بله ورځ تېر شو چې جنتین کله جنت ته ننوځي نو الله به ووایي چې کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون دوی به د شپې خوب کم کو تهجد کول ځکه جنت ته راله او الله به د جهنم نه بچ کی او په تهجد سره د الله سره کلکه رابطه پیدا کیږي د دې سره سره د انسان د زړه صفایي په دې سره حاصلیږي یو سړی چې تهجد په کثرت سره کوي زړه به د شیشې غوندې روښانوي یو سړی چې مونځ نه کوي او مخنث یې زړې خبیثې چټلي او خپله ځان سره احساس کولی شي چې ولا زما زړه کې شیطانان دي خباست او نجاست بالمازه سړی او بېدینه سړی هغه خپله په زړه کې احساس کولی شي تورې تیرې او دیندار او تقوادار او قرآن خوانه سړی هغه د نورانیت او د رڼا احساس هغه په خپل زړه کې کولی شي نو په عبادت کې دا ګټه ده هم د دنیا ګټه ده او هم پکې د آخرت ګټه ده و ادبار النجوم او وروسته د شا کولو د ستورو نه یعنې د صبحی په جمع کې او د صبحی په مانځه کې نبی علیه السلام ته الله وایي پابندي کوه نو د صبحی د جمع عزتمندو ډېره پابندي کوئ حدیث مبارک کې راځي
نبی علیہ السلام فرمایي وای چا چې د ماسخوتن مونځ په جمع باندې وکړلو فکأنما قام نصف الليل، لکه نیمه شپې پورې چې عبادت وکړو. او چا چې ورسره د صبحی مونځ هم په جمع وکړو فکأنما قام الليل كله، لکه تمامه شپه چې په تهجد تېره کړله، لکه ټوله شپه د ماسخوتن مونځ په جمع او د صبحی مونځ په جمع چې وکړو فکأنما قام الليل كله، لکه ټوله شپه چې الله ته عبادت وکړو. نو دا ګورې دا موقع د لاسه مو ورکوئ، د صبحی مونځ کې کلک شئ، پابند شئ او د صبحی جمع کوئ، د ماسخوتن جمع کوئ. د دې ډېر فضایل دي. سورة بني اسرائیل کې الله وایي ان قرآن الفجر کان مشهودا، یقینا چې د صبحی جمع ته ملایکې راځي، ملایکې ورته حاضري کوي. نو د صبحی جمع کې غفلت مه کوئ او دې ته خامخا حاضرېږئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. الله کریم زمونږ دا ناسته قبول او منظوره کړي، زمونږ روجي او ټول عبادتونه قبول کړي، ستا د قهر او د غضب نه مونږ ته امان راکړي، مریضانو ته شفای کامله ورکړي. الله دا سیله او دا هوا په خیر او عافیت سره ودرې، صبر ورته ورکړي. الله زمونږ ټول مشکلات رفع کړي، د خیر او د رحمت بارانونه راوورې، ته زمونږ نه راضي شي، په دې علاقه باندې خپل رحمتونه او برکتونه را نازل کړي. د چا چې څه مشکلات دي د مسلمانانو ټول مشکل د غیب او د خزانو نه پوره کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین.